افغانستان د ښکلا او تاریخونو څخه ډک هیواد دی چې په دې هیواد کې هر ولایت خپل ځانګړی ارزښت لري. د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د افغانستان یو له مهمو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه پروت دی چې هغه د خوست ولایت دی. نن یې په باره کې پوره معلومات درکوو، نو تر پایه راسره اوسئ. د خوست ولایت د افغانستان د ښکلا او فرهنګ یوه بیلګه ده چې د دې ولایت غرونه، سیندونه او شنې ځمکې د طبیعت ښکلا ښکاره کوي. تر هر څه دمخه راځئ دا وګورو چې دا ولایت د افغانستان په کومه حصه کې موقعیت لري. د خوست ولایت د افغانستان په جنوبي ختیځ کې پروت دی. دا ولایت په څلورو خواو کې له مهمو سیمو سره وصل دی چې د دې ولایت په شمال کې د پکتیا ولایت، په لویدیځ کې پکتیکا ولایت او په ختیځ او جنوبي ختیځ کې د پاکستان قبایلي سیمې او وزیرستان پروت دی. د خوست ولایت مرکز د خوست ښار دی چې د کابل څخه 240 کیلومتره فاصله لري. او همدارنګه د دې ولایت لویه او مشهوره ولسوالۍ د تڼۍ ولسوالۍ ده. د خوست ولایت ټول نفوس د 15 لکو څخه تر 6 لکو پورې اټکل شوی دی، په داسې حال کې چې په دې ولایت کې ډیری نفوس په کلیو کې ژوند کوي، خو د ښار اوسېدونکو شمېر یې هم په چټکۍ سره ډیریږي. هغه هیوادوال مو چې په دغه ولایت کې ژوند کوي د خوستیانو په نامه یادیږي. د خوست د خلکو اصلي ژبه د پښتو ژبه ده. د قبیلو ترمنځ کلتوري توپیرونه هم لږ دي. ټول د پښتني اصولو کلک پلویان دي. د خوست ولایت کې د میلمه پالنې دود ځانګړی شهرت لري چې هر میلمه ته په درناوي هرکلی ویل کیږي. او همدارنګه د جرګو او مرکو دود د دې ولایت د شخړو حلولو لپاره لومړنی انتخاب دی. د خوست ولایت یو څو مشهور او ښکلي غرونه او سیندونه هم لري. راځئ چې په ګډه یې وګورو. د خوست ولایت ګڼ شمېر لوی او وړې غرنیزې سلسلې لري چې دغه غرونه د خوست د ولایت د ښکلا او د طبیعي شتمنۍ یوه مهمه برخه ده. د دې ولایت مشهور غرونه د سپیرې غرونه، د تڼۍ غرونه، وزیرستاني غرونه، د ځاځي غرونه او د متون غرونه دي چې زیاتره د شنو ځنګلونو لپاره مشهور دي. او همدارنګه د لرګیو لوی سرچینې هم دي او د څړ ځایونه یې هم رامنځته کړي دي. وزیرستاني غرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د طبیعي سرحد په توګه کارول کیږي. د خوست ولایت که څه هم لوی سیندونه نه لري، خو د وړو سیندونو او موسمي ویالو په لرلو سره د اوبو څخه برخمن ده. د دې ولایت تر ټولو مشهور سیند د کی سیند دی چې د ښار له جنوب څخه تیریږي. دا سیند د خوست لپاره د کرنې او څښاک اوبه برابروي. په دې ولایت کې د سپیرې ویالې او د ځاځي میدان ویالې هم ځانګړی اهمیت لري. لکه څرنګه مو چې مخکې وویل د خوست د ولایت د خلکو ژبه پښتو ژبه ده، نو په دې ولایت کې د پښتو په مختلفو لهجو خبرې کیږي، لکه زه وسجاده وروره مونږ پښتانه کې څونه ډېره مننه. دا مونږ کلی جواز ده، دا د مونږ د مانګاسو مو د خیلو خواړ ده. خو چې مونږ دا خو زور نه ده، دا خو داسته میگه کمانی ده نمیگه جزونی میگ زمولی نه پیای خود دغه ته پیای چې د افغانستان ټول ولایتونه د اوږد تاریخ لرونکي دي چې د خوست په ولایت کې هم د پخوانیو زمانو نښانې لیدل شوي دي. اوس راځئ چې د خوست ولایت د تاریخ په اړه پوره معلومات حاصل کړو. د خوست ولایت د اسلام تر راتګ څخه د مخه د بودایزم تمدن تر اغېز لاندې راغلی و چې د خوست په ولایت کې د تاریخي معبدونو او مجسمو پاتې شونې د بودایزم تمدن او پخوانیو واکمنیو د شتون تایید کوي چې په همدې وختونو کې خوست د منځنۍ اسیا، هند او فارس ترمنځ د لارې یو مهم مرکز و. د 9 میلادي پیړۍ په جریان کې خوست ولایت د اسلام د مسلمان پوځیانو لخوا ورسید چې د خوست خلک د اسلام پلویان شول. د خوست ولایت د غزنویانو او غوریانو په وخت کې د سترو امپراتوریو تر کنټرول لاندې راغی. د غزنوي سلطان محمود د فوځونو ځینې خلک د خوست ولایت د ځینو قبایلي ډلو څخه ول. د احمد شاه دراني د واکمنۍ پر مهال د خوست سیمه د دراني امپراتورۍ یوه مهمه برخه وه. همدارنګه د انګلیسانو د یرغل پر وخت د خوست خلکو د انګریزانو په وړاندې کلک مقاومت وکړ. خوست د انګریزانو د ډیورنډ کرښې د مسلې پر مهال هم د مخالفت یو مهم مرکز و. بالاخره خوست اوس د افغانستان د 14 ولایتونو څخه یو ولایت دی چې لا د افغانستان په جنوبي ختیځ کې موقعیت لري. د خوست ولایت د خپلو حاصلخیزو ځمکو، خوندورو میوو او کرنیزو محصولاتو لپاره هم ځانګړی ارزښت لري. دلته د غرونو په لمنو کې داسې ګلزارونه موندل کیږي چې ژوند بښونکي دي. د خوست ولایت یو زراعتي ولایت دی چې د دې خلکو اقتصاد زیاتره په کرنه او مالداري ولاړ دی. د دې ولایت اقلیم معتدل هوا لرونکی او اوبه د کرنې لپاره مناسب شرایط لرونکي دي. د خوست ولایت مشهورې میوې انګور، انار، مڼې، شلغم، زردالو او داسې نورې دي. او د دې ولایت مهم کرنیز محصولات غنم، جوار، وریجې، سبزیجات، دانه‌جات او نور دي. د خوست په ولایت کې یو څو مشهور قومونه هم ژوند کوي، لکه
وزیر، زازي، منګل، تڼۍ، موساخېل، ګربز، اندړ، زدران، سرې او داسې نور. د خوست ولایت د 12 ولسوالیګانو لرونکی دی چې هر ولسوالۍ ځانګړی جوړښت او جغرافیه لري. راځئ چې اوس د دې ولایت ولسوالیګانې وګورو. د خوست ولسوالۍ چې د خوست ولایت مرکز هم دی او دغلته موقعیت لري، د تڼۍ ولسوالۍ، د صبرۍ ولسوالۍ، د قلندر ولسوالۍ، د علي شیر ولسوالۍ، د متون ولسوالۍ، د موساخېل ولسوالۍ، د باک ولسوالۍ، د ګربز ولسوالۍ، د زازي ولسوالۍ، د اسماعیل خیل او منډوزي ولسوالۍ او د سپیره ولسوالۍ. مننه چې بیا هم تر پایله موږ سره پاتې شوئ او د خوست ولایت مو هم تر پایله موږ سره ولید. که تاسو په دې ولایت کې نور هم څه لیدلي وي نو حتما له موږ سره هم شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ، ځکه په بل ویډیو کې به یو ځای د افغانستان یو بل ولایت دایکنډي ته ځو.